چې په یمن کې یو بادشاه ابرها هغه د بیت الله په مقابله کې هلته یو کور جوړ کړی د عربو سره سخته دشمني وه هلته یې کور جوړ کړی او هغه به وي تاسو د عربو د مکې بیت الله له څه له ځای دې له راځئ او دلته عبادت کوئ لکه د بیت الله د وجې نه د مکې د خلکو به خلکو ډېر احترام و عزت به کو دا خلک به چې کله نورو علاقو ته لاړل نو خلکو به ډېر قدر کو عزت به یې کو هغه وایي دې عزت ته د بیت الله د مخه د هغې خلکو کېږي دلته یو بل بیت جوړومه چې هغه عزت بیا زمونږ کېږي چې ته د عربو یو سړی تللی و یمن ته چې هلته یې وکتل چې دلته خو زمونږ د بیت الله شریف په مقابله کې بله کوټه جوړه شوې ده نو د شپې ورننوت پکې لوی اودس ماتې وکړ د بې عزتۍ په خیال چې خبر شو ابرهه بادشاه ته چا وی چې په دې کې خو چا اودس ماتې کړی وی یاره دا بل چا نه دی کړی خو دا هم هغه د مکې خلکو چا کړی دی زما د کوټې بې عزتي کړې او اتفاق ده چې د مکې یو قافله په دې لاره را روانه وه نو هغوی هلته پړه واچولو نو اور یې د شپې بل کړی نو هغه اور چې ته د هغې نه دغه کوټې ته ورغې او هغه کوټه مکمل وسوځېده نو په هغې نور هم شغله شو هغه اور خو هسې و چې ته چنګاري ورغلې وه سکروټکه ورغلې وه او هغه نور هم دغه شو غوسه شو وی ښه دغه حال دې وګورئ که هم پکې راته اودس ماتې کړی دی هم یې راله کوټه وسوځوله بس فیصله وکړه ورځو او دغه د مکې شریفې چې کومه کوټه د بیت الله دا به روانه نو د ابرهه لوی لښکر راغی دا اتیان 200 پکې اسونه دا اوښان او یو لوی اتیو مضبوط دا مخکې او رالل او فیصله دا وکړه وی که څوک را سره جنګ کوي خو کو ورسره او که څوک جنګ نه کوي نو موږ جنګ له نه یو راغلي د مکې دا بیت الله روانو بیا به ټوټې کوي دې وخت کې مشر د قوم د حضور پاک نیکو عبدالمطلب نو هغه د قوم مشران راغونډ کړل یې څه به کوو چا وی صاحب جنګ به کوو زموږ بیت الله به روانېږي او موږ به داسې ورته ګورو عبدالمطلب هوښیار و هغه وی ګورئ موږ د هغې قوم د جنګ د طاقت نه لرو خو یو بادشاه دی او ډېر لوی لښکر یې ځان سره راغونډ کړی دی او اتیان یې راوستي دي او اوښان دي اسونه دي ورسره دا طاقت نه شو لرلی داسې به وکړو چې موږ به بیت الله شریف ورته خالي کړو که خالي یې کړو موږ به دې غرونو ته علاقو ته لاړ شو دوی به راشي بیت الله به روان کړي خپله غصه به سړه کړي او بیا به ځي چې دوی لاړ شي موږ به ځان له خپل بیت الله بیا جوړ جنګ څه دپاره بس قوم یې دا خبره خو دې ټیک کړه او ابراهیم فیصله کړې وه که څوک زمونږ په لار کې رکاوټ نه شو نو چاته غږ نه کوو بیا بس دغه بیت الله روانه چې ابراهیم څنګه راغی نو د عبدالمطلب اوښان چې ته سرېدل نو هغې ونیول دا بادشاهان چې دشمن په کم قوم حمله کوي نو د یرولو دپاره دا لوبې استعمالوي چې دوی ویرېږي نو چې کوم څاري په ګوتو ورتلل نو به یې نیول به یې په خپله قبضه کې راغېشتل نو عبدالمطلب ته چا وي چې سته اوښان یې ونیول د ویرې راخله ور به شم زه به خپل اوښان ته یې وغواړم نو دې ورغې خسته جامې اچولې نو ابرهه دغه وخت کې په هغه خپل شاهي تخت ناست و یو ځای کې پړه وچولو نو چې عبدالمطلب سنګ ورغې او ابرهه عبدالمطلب ته وکتل نو په ده باندې اثر وشو په دې ابرهه باندې ځکه د عبدالمطلب په دې تندي کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه رڼاګانې پرتې وې چې مخ نه رڼا خته مخ نه انوار وتل هغه پوه شو چې دا خو څوک ډېر معزز انسان دی ډېر محترم انسان دی د مخ نه شغلې معلومیږي مخ نه پته لګي نو ابرهه زر د خپل تخت نه وله راکوشو او ډېر زیات عزت یې وله وکړه او ډېر عظمت یې وله وکړه ورته رغاړه او ابرهه د خپل وزیرانو ته ووی دا سړی خو ډېر مبارک سړی معلومیږي دا مخ ډېر مبارک دی دا تندی ډېر مبارک دی او که دې سړي مانه مطالبه وکړه چې دا بیت الله مه روانوه ده مانه واپس کړم او که ده مانه مطالبه خو ډېر سم سړی دی او ډېر ښه سړی دی د تخت شاهي نه وله راکوشو عبدالمطلب ته وی صاحب څنګه راغلی وی زما اوښان تا یې نیولي دي خپلو اوښانو پسې راغلی ابرهه ورته وایي ما خو ډېر هوښیار ګڼلی خو ډېر ساده اوښان دی ډېر ساده دی ولې وی اوښ څه شی دی نیکبخته زما چې ته ولیدې زما په زړه کې ستا قدر پیدا شو او زما په زړه کې ستا ډېر لوی عزت او عظمت پیدا شو او فیصله مې دا وکړه چې که ته ماته وایې چې دا بیت الله مه روانه واپس ده نو ستا به نه واپس ده نو ایله اوښان غواړې
ما خو ته به د هغه خپل بیت البیت حفاظت غواړې نو تو خان غواړې عبدالمطلب ورته څه وایي ګوره هوښیارتوب دې ته وایي وایي زه د اوښانو مالک یم زه چا مالک یم د اوښان نو خپل اوښان غواړم او د بیت الله مالک بل ذات دی که هغې تپوس کولی شي ودي کې که نه کوي نه دی انا رب الابل ورب البيت هو الله زه د دې ابلو د دې اوښانو مالک یم او د بیت الله مالک بل ذات دی هغه ته الله وایي زه خپل شی غواړم الله یې د خپل شي تپوس وکړي هغه ویې ډېره ښه اوښان یې وله ورکړه ته یې خپل اوښان بوځه هغه خو خپل اوښان بوتل مکې ورته خالي کړه او چې ابرهه د مکې په حدودو کې را داخل شو اوس هم د مزدلفې او د مینا په دا منځ کې بس اخري د مینا اینډ او مزدلفه شروع کېږي هغې سره بدایه مزدلفه دغه ځای کې د مینا ختمېږي او مزدلفه شروع کېږي چې دغه ځای ته یې لښکر را ورسېده نو چې کوم مشر اتی و محمود دا د هغه مشر اتی هغه نور مخکې نه ته ابو واپس ښي طرف ته هم ته ګس طرف ته هم ته شا ته هم ته او مخکې نه ته او ده به اتی وهه او اتی مخکې نه ته نو الله د دریاب د طرف نه ابابیل لوچت کړل توتکرو په شان دی دا توتکري دي دا زمونږ په دې جوماتونو کې چې دا کوم توتکري موتکري وي دقسې توتکري تور تور واړه واړو او لنډې لنډې سټونې او هر یو سره درې دغه قطقاڼې یو قطقاڼې په مخوکه کې یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او راتلل به او د بره نه به یې ډرون حمله کوله ډرون حمله به یې کوله دغه ځای نه به یې شي راخطا کو او چې کوم یو کاڼی به یې راخطا کو نو د انسان په دا سر به ولګېد او د سر نه به ترې نیغ لاندې ووت چې څومره د ابرهه لښکر و ټول مردار شو خطا ابرهه خدای پرېښوده پکې مردار نه شو د هغه تیو تښتېده هغه سره خدای څه چل وکړه هغه په لاره کې رب العالمین په هغه ننکې او دانې روښې جوړې وجود یې داسې شو چې څښا شو څښا یمن ته واپس ونه رسېده په لاره کې په هغه اتي د پاسه وجود یې څښا شو څښا ګنده او خطا دا واقعه چې بیت الله خدای بچ کو او د بیت الله مقابلې لپاره چې د اتیانو کم لښکر د ابرهه او ملګرتیا کې راغلی دا د پیغمبر علیه السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا شوي دي لا حجر پاک مبارک د خپلې مور په ګیرو کې دا واقعیت شوي دي دا بله نښه شوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش نه مخکې دا غټې غټې کومې نښې چې موجود دي دا بله نښه شوه عبدالمطلب چې کله زمزم وکنستېده نو زمزم خدای نه سوال وکړو وی خدای پاکه زمزم مې وکنست یو عبادت مې وکړو اجیانو لپاره مسافرو له اوبه راغلې او هغه زما د نیکه د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام د هغوی هغه اوبه دي الله یو سوال درنه کوم یو زوی مې د خدای زامن ګڼ راکړه زامن راله راکړه او خدایه که لس زامن دې راکړل نو یو به پکې ستا په نوم حلالو دا نظر به خلکو کو منښته به یې کول لکه اوس د ګډې د چیري نه منښته کوي بیا د خپلو بچو منښته کوله نو خدایه که لس زامن دې راکړل یو به ستا په نوم پکې حلالو نو پروردګار هغه دعا قبوله کړه لس زامن وله خدای ورکړه چې لس زامن خدای ورکړه یو ځل ودرې نو خوب یې ولیده نو خوب کې د څوکوی نظر دی پوره کړه منښته دی پوره کړه خدایا څه مطلب او دا خو ما ویلو چې که لس زامن مې شو یو پکې حلالو دا سوچ نظرونه ګورې ښه نه ښه خلک اوس هم نظرونه کوي نبی علیه السلام فرمایي وی نظر تا له فایده نشي درکولی او نه دله تاوان درکولی شي د تاوان نه هم نشي بچ کولی ډېر خلک وایي که نه یاره که دا کار مې وشو نو زه به ګډه لالو که دا کار مې وشو نو زه به دا خیرات کوم دا خدای سره جوړې جاله مه کوه نبی علیه السلام په خپله فرمایي حدیث دی بے نظر تالن فیدہ نشی در کولے انہوں نے تکلیف نہ بچ کولے سی انما یستخرج به من البخیل کوئی بخیل پیسے نہ ورکی دے نظر پر برکت دے خدای پیسے رو باسی نظر ولی کہ خدای سره جوڑے جانے کے اسے تکلیف دیتا ہوگا سے نم پیش کی خیرات ہوگا دامو آج کدا کار دیو کنو گد بالالم اس نہ گدا لال کنو خدای بری کار ہوگی خدای سره جوڑا کے کہ خدای کار دے آلو کنو خیرات دے کوما او گدی انہوں کبھی آدھا نہ کو ولیوفو نذورهم او چې دې وکنو بیا به خامخا پوره کړي که دې ونه کړه دا کار دې ونه کړه بیا به نه کو
دا بیمار دې راله جوړ کړه نو دیګ به پخوم او که دې جوړ نه کړه دیګ به نه پخوم خیرات به کومې ګنې نه که دا کار دې وکړې نه کوم خدای پاک وایي روکوم یې دله نه مه کوه خیرات زما د خیرات نه ساتي لکه ما ته یو سړی وایي یاره که دا کار دې وکړو نو دا شی به درله درکوم او که دې ونه کړه نه یې درکوم نو زه خو محتاج یم زه خو به یم چې ودرېږه یاره دا کار کول غواړي چې دا شی خو راکړي که نه خدای چاته محتاج دی الله وایي روکوم نو نبی علیہ السلام فرمایي چې نظر د خدای تقدیر نشي بدلولی نو خیر درکولی شي نو د نه شر ختمولی شي بخیل شی نه ورکوي نو د دې نظر په برکت ترې وي نو وروره زمونږ خلک نظرونه وکړي نو بیا څه وایي یاره بس که خیر که دا کار مو شو که نه نو زما دا غوا د غوا دا بالالو نو چې کار وشي نو بیا به د مولا نه تپوس کوي یاره صاحبه که د دې غوا په دې دې پیسې ورکړم څنګه وي ولې هغه خو د 100,000 روپو ده هغه د 100,000 روپو ده چې پیسې ورکړي نو 2,000 روپۍ ورکړي 2,000 روپۍ ورکړي چې د چا ته وښي زمیندار ته وښي یا ګاونډي ته وښي دا مې منف دې حساب کتاب ولګوه نو هغه مو پرېږده چې دې خوشحاله دي 2,000 ده یا 3,000 چل جوړ کله به وایي دیګ مې منلی دی دی ده نو چې دیګ دې منلی دی نو دیګ څه ته وایي په عرف کې چې کوم دیګ منلی دیګ هغې ته وایي چې ښه مزېدار څلور نیمې دړی روجي پخې کړې او ښه خشته غوښه پکې واچوې کڼوس کې پکې دې ته دیګ وایي بیا څه وایي خوږ به پوخ کړو نو خوږ به پوخ خوږ سره پخې بیا څه وایي یاره چڼوس کې او پکې واچوو دیګ منلی دی نو هلکه چڼوس کا دیګ په عرف کې چې څه ته دیګ وایي او کله به وایي یاره کله دې دیګ پیسې چاله ورکړو نو منه دی ولې مخکې بخیله منه دی مخکې ولې چې مخکې دې منه هغه وخت په جوش کې وي او دې منه نو بانې جوړه دیګ نه یو 2,000 روپۍ ورکړي نو په دیګ 2,000 خرچې راځي بیا څه وایي زه به ته خورم او که نه چې ځان له دې پخوه نو پخوه که نه یاد وساته چې منښته دې وکړه دا به خالص مخلص په مسکین او په فقیر خوري نه به یې پخپله خوري نه به یې بچي خوري نو بعضې خلک وایي یاره خیر دی یو دړی به پکې مونږ ځان له واچو که نه ولې به چې دا هیلې هوارې دي هیلې هوارې به نه جوړوي دړی دې پکې واچو دم دغه دی نه به پخپله خوري نه به یې بچي خوري بیا وایي یاره فقیران او مسکینان به اوس کوم ځای پیدا کوو نو ما درته وایي چې منښته کوه چې دله اوس فقیر او مسکین وګورم ما خو درته نه وویل نو مخکې نه سوچ کوئ منښتې مه کوئ قطعا چې منښتې ونه کړې بیا به یې پخپله نه خوري بچي به دې نه خوري او چې څه منښته دې کړې ده مخته به ورکړې او بیا به یې غریب مسکین فقیر له ورکړې به غریب مسکین فقیر به کوم ځای پیدا کړي نو دې څیزونو کې لږ احتیاط کوئ په منښتو کې چې کله هم څه مسله تکلیف بیماري خدای دې درته نه رسوي ورسېدله پیشکي خیرات کوئ الصدقة ترد البلا صدقه مصیبت رد کوي پیشکي خیرات کوئ خدای به هم د هغه مصیبت تکلیف نه ساتي نو دا شکر دی چې دا منښتې اوس نشته هغه منښته کړې ورته وایي اوس دې منښته پوره کړه 3 شپې یې خوب ولید بس هغه ته پته وه نو هغه وایي چې لس زامن مې دي په پکې یو حلالون څوک به حلال کړم دا علاقې مشران عبدالمطلب خو د مکې سردار خلکو به یې قدر کو عزت کو مشران یې ټول راوغوښتل یې راویې غوښتل وایي قراندازي به پې په دې لسو بچو کې چې د چا په سر قرعه راوخته نو بس حقه به حلالون اتفاق ته ګوره قرعه پکې د عبدالله په سر راوخته عبدالله هغه چې بیا د چا نه خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا د هغه په سر خو په ټولو بچو کې ډېر ښایسته بچي و ډېر ښکلي او د دې تندي نه رڼاګانې ختل او چې کله هم څوک کاهنان رالل مکې ته خو د دنیا خلک به راتلل لکه اوس چې د دنیا خلک مکې ته روان دي د دنیا نجومیان او کاهنان او د پخوانو کتابونو مولیان چې به رالل او عبدالله ته به یې وکتل هغوی به ویې یاره دا هغه سړی دی چې د ده په اولاد کې به خدای د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کړي د تندې رڼا کې نورانیت وي پکې د کې نښې پرتې دي د آخرې زمانې د پیغمبر نو د خلکو ورسره مینه وه او دې عبدالمطلب ته خلکو درخواستونه کول چې زما لور ورکړو د مکې غټو غټو خلکو دا شوق و چې دې زما زوم شي د مکې د غټو غټو سردارانو دا شوق و چې د عبدالله زمونږ زوم شي لور وله ورکړو چې زمونږ د لور نه د آخرې زمانې پیغمبر پیدا شي دا د خلکو شوق و خلکو په خپله دې مطالبې کړې او بل عزتمنه مو او خشته مو ښکلې مو په صحت هم روغ او د خلکو هغه آثارو د نجومیانو کاهنانو د هغه
د هغه نه پیشنګویو نه به خلکو اندازه لګو نو چې قراندازي وکتل نو د عبدالله په سر راوخته د عبدالله ماشومانې خویندې وې هغوی چغې کړې بابا نه ګورې زموږ ورور به نه دا نور دوه دي د پلاره څه پکې دوه دي څه پکې درې دي د یو موره او زمونږ د موره ګورې دغه یو دی ښه دا زمونږ د نورې مونږ خویندې یو بابا دې به نه لرې او د مکې چې کوم اشراف او لوی خلک وو هغوی به مې چې ګوره دې لال نه کړي دا خو ډېر مبارک انسان دی دې لال نه کړي بیا قراندازي واچوله بیا به د هغه په سر راخته بیا قراندازي بیا به د هغه په سر راخته ویې څوکم نو مشرانو ولې یو مشوره ورکړه هغې ورته داسې کار وکړه چې اوښان راوله د سره اوښ ودروه د دې عبدالله او د هغه اوښانو کې قراندازي وکړه نو که د عبدالله په سر راوختله نو دې یې لال کړه او که د اوښانو په سر نو اوښان باید د په ځای لال شي نو صاحب به لس اوښان یې راوستل نو چې قراندازي وکړه نو بیا د عبدالله په سر راوخته نو بیا اوښان شل کړل نو چې شل اوښانو د عبدالله منځ کې قراندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخته نو اوښان یې دېرش کړل بیا د ده په سر کړو نو اوښان بیا ورته لس له زیاتول اخره کې سل اوښان شو یو خوا سل اوښان بل خوا عبدالله نو چې قراندازي وکړه د سل اوښانو په سر راوخته نو خوشحاله شو او د مکې خلک هم خوشحاله شو او هغه ماشومان یې لوڼې هم خوشحاله شوې نو د نبي علیه السلام د پلار د سر په بچ کېدو کې عبدالمطلب سل اوښان حلال کړي او نبی علیه السلام مبارک به فرمایل وی انا ابن الذبیحین وی زه د هغه دوو کسانو بچی یما چې د چا ذبحه د خدای په نوم منلې شوې ده یو زما پلار عبدالله او یو زما نیکه اسماعیل علیه السلام اسماعیل علیه السلام هم ابراهیم علیه السلام منښته کړې وه چې به زوی حلالوم الله ورته ویل زوی دې حلال کا اسماعیل علیه السلام یې بوته حلاله وی خدای پاک بچ کړه او د هغه په عوض کې ګډ حلال شو نو یو اسماعیل چې هغه هم خدای په نوم باندې ذبحې دپاره منلې شوی خدای بچ کړه په یو ګډ په سر کې د جنت نه ګډ راغلی دی او یو زما پلار عبدالله چې د هغه د الله په نوم په ذبحه کې منلې شوی سل اوښان حلال کړو خدای پاک بچ کړو دا به په دې به نبي ته فخر کو هغه عبدالله چې کله برابر شو نو نښې پکې وي یو ځل ځنګل ته تلو چېرته د پخوانو کتابونو خلک راغلي او تورې ورسره وې هغوی ته دا پته وه چې دا عبدالله نه به الله د آخر زمانې پیغمبر پیدا کړي نو هغوی دب د مرګ پسې ګرځېدل چې دې مونږ مړ کړو او ځنګل ته دې اوتې و نو هغوی به ځنګل ته لاړل چې ځنګل ته ورپسې لاړل تورو پسې په دې حمله کوله نو خدای پاک د غیبو نه مخلوق را پیدا د غیبو نه او هغه چې کوم خلک د عبدالمرګ پسې راغلي او یې دې په مخه کړل ویې شړل او څه یې مړه کړل دغه ځای کې یو کس وهب ابن عبد مناف دا د بنو زهره قبیلې هغه دا عرش منظر وکتو چې دا خو ګوره عبدالله خدای په داسې طریقه بچ کړ غیبي مخلوق خدای پاک رده د دفاع دپاره راوستل او د هغه قاتلانو نه یې بچ کړل غیبي خلک هغه دا رسول دی نو ما خو تاسو ته وایي چې د عبدالمطلب نه خلکو مطالبې کولې چې ستا د عبدالله له مونږ لور ورکړو نو دغه سړی چې دا وهب ابن عبد مناف دا چې دا قسمت خدای د هغه ویښ کړی و عبدالمطلب دی د بنو زهره قبیلې و ډېر هوښیار او مالدار سړی و عبدالمطلب ورپسې استازی ولېږه وایي که ستا خوښ زما عبدالله بچی دی او د مکې چې چا نه غواړم په خپله خلک لوڼه ورکوي نو څنګه دې خوښه ده هغه ویل دا خو زما دپاره فخر دی چې ستا دې زوی د خپله لور ورکوم ما دپاره فخر دی ستا د زوی برکات خو ما لیدلی دي ځنګل کې خو ما ولیدل چې خلکو په حمله کول او غیبي خلکو بچ کړه خو ما لیدلی دي بلکل شا برازا او د دې لور درکوم نو قانون بدو په هغه زمانه کې چې چا څوک بلال لو نکاح بیا وتړله نو بیا به د نکاح نه پس او د هلکه هغې خر کور کړی او څو شپې پاتې کېده دا قانون دا هر علاقې خپل رواج نو عبدالمطلب لاړه او د هغه دوه لوڼه وې یو یې د ځان له وغوښته او یو یې عبدالله له وغوښتله چې ځان له یې کومه جنۍ وغوښته نو حضرت حمزه رضی الله عنه د هغې بچی پیدا شو او یو ته عبدالله له نو عبدالله چې په لاره ته
دی چې پلار ځي نو پلار مخکې اکثر ویروست وي نو یو کاهنه ښځه په مکه مکرمه کې او ډېره خشته ښځه او د کاهنانو خلکو به هم خلکو ډېر خیال ساته او احترام دی کوه نو هغه کاهنه بار راووته نو د عبدالله باندې سترګې ولګېدې عبدالله ته یې دلته راشه نو عبدالله ورغی نو ورته وی عبدالله ما سره کور ته دننه شه او د ګناه مطالبه یې وکړه عبدالله وی نه زه خو ګناه نه کوم زه خو ناروا نه کوم نو راووتې بار ته نو چې راووته او پلار سره لاړ او د هغې وهب ابن عبد مناف لور و بیبي آمنه هغې سره نکاح وشوه نو دې هلته پلار پرېښود د هغه خپلې زلې قاعدې او د رواج مطابق او عبدالمطلب ته واپس راغی نو د نکاح نه یو څو شپې پس بیا را روان دی په هغه لاره نو هغه کاهنه ورته ولاړه وه نو وله راووته وی عبدالله ودرېږه چې ودرې وی زه په مخه دې ښه داسې په ښه نظر یې ورته ونه کتل نو عبدالله ورته وی چې تا خو ابلو زما ډېر دار مدار وکړ او ډېر قدر دې زما وکړ او کور ته دې بوتلم او بیا دې رانه د ګناه مطالبه وکړه خدای دې نه وساتلم او نن چې ما ته دې وکتل نو ما باندې ما نه نفرت وکړو ما ته وی ځه وی چا سره دې نکاح کړې ده وی آمنې سره د وهب لور سره وی داسې کار دی عبدالله زه زناکاره ښځه نه یم هغه کاهنه ورته وایي او نه بدکردار او بدعمله ښځه یم خو ته چې بل اوښتې نو په تندي کې د نبوت رڼا ښکارېده او نن چې واپس راځې نو په تندي کې د هغه رڼا نشته ادنه د وهب لور آمنې راښکلې ده نو تر باندې څه دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا نښې نښانې دي دا ښکاره کېږي هغه عبدالله بیبي آمنې سره په یو تجارتي سفر کې لاړ اتفاق ته ګوره مدینه منوره کې وفات شو عبدالله او چې وفات شو په مدینه منوره کې عمر یې څونه نو څوک 15 کاله یادوي څوک 30 یادوي او راجحه خبره دا ده چې دا 13 کالو په عمر کې وفات شو 18 سال په عمر کې عبدالله وفات شو زمارونو دا هغه نښې وې چې د حضور پاک د پیدایښت نه مخکې ستوري به چودل دا ستوري نه دي دی به ټوله شپه پلقاپلقي به کول دا به چودل او د ستورو نه علاوه چې څومره نجومیانو مکې مکرمې ته دنیا نجومیان راتلل شروع شوي کاهنان راتلل شروع شوي او د پخوانو کتابونو خلک مکې ته راتلل شروع شوي او دا یو پروپیګنډه وه چې یاره نبي آخر الزمان هغه دنیا ته راتلو وته دار ورځې دي چې د دې ورځو کې د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېدو والا دی هلته په مدینه منوره کې چې د مدینې یهودیانو هغوی به هم دا وي چې کله به د مدینې د یهودیانو د مدینې د انصارو سره جګړه راغله که نه نو څه به وي دو خبرې به یې کولې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دی به څه وي هغوی ته به یې دمکي ورکوله وی صبر وکړئ د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا او که هغه دنیا ته راغی نو موږ به ورسره ملګري کېږو تاسو باندې حملې به کړو پرېږدي به نه تاسو به ختمو خدای بیا خبره لوړې کړه قرآن شریف کې الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به مخکې به داسې وي او کله به څه وي به خدای توسل به کو وسیله به کوله په پیغمبر علیه السلام خدای د آخر زمانې پیغمبر د هغه په برکت مونږ له ګټه راکړي د هغه په توسل او په وسیله مونږ له د دې مدینې په خلکو ګټه راکړي نو نبي علیه السلام ته الله وایي چې د پیدایښت نه مخکې به ستا په وسیله سوالونه کول او استاد دا به وي چې هغه باندې به مونږ ایمان راوړو او د مدینې من خلکو سره به جګړې کوو خو چې فلما جاءهم ما عرفو چې ورته هغه پیغمبر راغی دوی هم پېژن چې دا د خدای هغه آخري پیغمبر دی رښتونی نو کفرو به بیا پې کفر وکړه نو خبره لوړه شوه د مدینې انصارو په ایمان راوړو یهودیانو سره جګړه جوړه شوه دا هغه پیشنګویي دي مخکنی د حضور پاک مطابق دغه زمانه کې چې ته حضرت ابوبکر صدیق پیدایښت نه پس ته خو زه بیا ته د دې وخت کې ویم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاقې ته تجارتي سفر کې تللی نو چې تجارتي سفر کې ولاقې ته لاړ نو هلته کې هغه قافله کې یو کاهن پخوانو کتابونو عالم په ابوبکر صدیق یې نظر ولګېد هلکه وایي ته ماته دارونه ښایې
دارون هغه زما په رون څه کې شریف صالح خو چاته رون نه وایي زما پکې ډېر لوی غرض دی تا نه پېسې نه دی زما پکې لوی غرض دی وایي زه چاته رونونه نه خلکو ته وایي چې ده پکې لوی غرض دی وښایه حضرت ابوبکر صدیق یې مجبوره کړه هغه ورته رون وښو یو دی کې راځي چې خېټه او بل دی کې رون چې رون یې ورته وښو هغه کاهن ورته څه وایي وایي د آخرې زمانې پیغمبر چې کله پیدا شي که نه نو یې ته به یې ړومبې خلیفې او ته پرې ړومبې ایمان هم وایي تا د څه نه پته ولګېده وایي ستاسو ګوره دا شکلونه زموږ په کتابونو کې پراته دي ستاسو ټول صفتونه زموږ په کتابونو کې پراته دي او چې ما درته وکتل او تپوس یې ته وکړه ستا څه نوم دی فلانکې د پلار څه نوم فلانکې د فلانکې قوم یې د فلانکې قوم یې وي دا چې ستا څه ماته وي دا ټول زموږ په کتابونو کې شته دا یو نښه مې درله صرف کته چې ستا په پتلون مې یو تور داغ دی نو چې کله نبي علیه السلام د نبوت دعوه وکړه که نه د څلوېښتو کالو په عمر کې نو ابوبکر صدیق سره پرې پوره دوستانه تعلق و حضرت ابوبکر ته ابوبکر ما له خدای پیغمبري راکړه وایي صرف ایمان دی زما درباندې بې دلیله در باندې زما ایمان دی ده دې منم زما ژوند تا سره تېر شو د پورې تا چې د دروغ ویلي نه او ما ته پته ده چې تا کې کومې نښې پرتې زه خبرې نه هسې یو تپوس ته نه کوم چې ستا د نبوت او د پیغمبرۍ څه معجزات څه نښه دلیل شته که نشته حضور پاک ورته وایي او په پلانکي سفر کې چې هغه کاهن د پخوانو کتابونو ملا ستا په پتونه تور داغ کتل دغه مې نښه دا ستوري به چودل دا پړقا پړوقي به ختېدل دغه زمانه کې چې حضور پاک لا دنیا ته تشریف نه وروړل او خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه فوري مخکې خو جاهلیت و تېره جمعه مې درته ویلي خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه بعضې خلک راووتل هغې ویل که د بوتانو عبادت نور نه کوو یاره دې موږ له څه راکړو چا به یې دا زناکاري بنده و چا به یې دا ناروا او دا ګناهونه چې دا ډاکې او دا غلاګانې کېږي دا بندول پکار داسې قسمه خبرې پکې شروع شي او د دنیا خلک مکې ته راتلل به او معلومات به یې اخېستل څه نوی کار خو شوی دی او که نوی کار نه دی شوی دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې هغه علاماتو چې خدای پاک په دنیا کې رو ښکاره کول نصب اعلا بهترین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خدای پاک دا نسبونه چڼول نو په ټولو کې بهترین نسب چې کوم چاڼ که پیدا کړو هغه د اسماعیل علیه السلام نسب او هغه بیا چڼول نو په هغې چې کوم بهترین نسب و هغه د قریشو و او بیا قریش چڼول نو چې په هغې کې کوم بهترین نسب و نو هغه د عبدمناف و نو هغه بیا چڼول نو په هغې کې چې کوم بهترین نسب و هغه د بنو هاشم و نو هغې چڼول نو په هغې کې بهترین نسب بیا د مال و نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د ما نه واخله تر د آدم علیه السلام پورې په بهترین نسب کې خدای پیدا کړی او په بهترین قوم کې خدای پیدا کړی او په بهترینه قبیله کې خدای پاک پیدا کړی دې باندې سره سپی راغلی هغه په پیشو ورکوب کړ او دکاندار چغې کړې خوار چې دا خو قیمتي پیشو دی موږ له مې ساتلی او هغه دې راله ماته کړه هغه تور اوچته کړه سپی یې پې و سپی یې مړ کړه باندې تور اوچته کړه خوار چې قیمتي سپی دې مړ کړه دکاندار یې هغه د دکاندار رونه راغله بګا کې و درې وغځېده مړه شو شیطان دې ودرېد ټول کار هم په خپله وکړه ټول کار ما صرف ګوته راښکلې وه نور کار تاسو وکړو یادوی ما هغې بیخ دې وده خو په دا ګوته کې دې ټول چلې وکړه او هغه دې ګوته نه ده هلته دلته ناست وی هغه درېیم غرق او تباه کړه نو دا ان کید الشیطان کان ضعیفا الله وی الفنا که دې پټ ناست دی خو په یو ټکي تښتي یخنس د خدای په نوم باندې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله شیطان وویل شي نو شیطان تښتي او پیزونه چې له راتل باندې دومره یېرېږي او چې کله اقامت شروع شي نو بیا تښتي پیزونه اچوي خو چې په مانځو درېږي نو بیا راشي نو چې دلته کښېني نو چې سلام وکړ دی زه نه ویم حضور پاک فرمایي نو بیا راته پته نه چې درې مې وکړل او که څلور مې وکړل هلکه ما څو رکعاته وکړل زمونږ په کلي کې په علاقه کې یو خان و هغه به ډرایور ته وی پلانکي زما اودس شته او که نشته په دې مونږ ته څه خبر علم خو په خپل نفس حضوري دی ته پېژنه اودس دې پېژنه ویل که ما څو رکعاته وکړل مونږ ته څه خبر یو دا شیطان و حتی یخطر زړه کې بیا القاء شي نو مانځه نه فارغ شي بلا یې درې پته نه لګي چې څو رکعاته مونږ نه کړی قربان شم د خپل پیغمبر
د دې وجې نه الله پیغمبر علیه السلام له ډېرې خوبۍ او ډېر زیات عظمتونه ورکړل او په داسې وخت کې راولېږه چې د جاهلیت او د کفر دومره تیارې خورې وي چې د هغې مثال په دنیا کې چېرته نه موجود شوی لکه د هغې یو څو مثاله درته اوس ډاکې او غلاګانې زیاتې شوي لارو باندې به قافلې لوټلې کېدلې مستقل قومونه دې ته پراته اخو عربو د هغوی زندګي خو ټوله په تجارت وه کرکونده او کاشت کمو خصوصا په مکه مکرمه کې خو کرونده بلکل نه وه او نورو علاقو کې اوبه کمې وې اوس هم د عربو ملکونه چې څومره دي سنګستاني دي او د شګو او د کانو او د غرونو نه ډکه علاقې دي او کوم سمندر دریاب اوبه چې دي ترخې اوبه دي په هغې یې سیراب کولی هم نه شي نو دوی به شام ته تلل تجارت لا یمن ته به تلل تجارت لا او د هغې نه بې مالونه راوړل نو دا قافلې به په لاره تلې نو بعضې ډاکوان به و غله به په دې لارو کوڅو کې به ناست و قافلې به یې لوټ کولې داسې په پټه نه په ښکاره باندې غلاګانې زیاتې شوي ډاکې زیاتې داسې قافله به نه وه چې هغې سره به خپل مضبوط څوکیداران څومره څوکیداران به قافلې سره دي یو قوم به پېغون راغی هر څه به یې لوټ کړ یو میړه دا یو د جاهلیت دویمه پکې د جاهلیت خبره څه وه دویم پکې بدعملي عامه وه فحاشي او بربنډتوب حتی کې چې د بیت الله نه به طواف کو نو به بربنډ تاوېدل مکمل به جامې وستې رابلل قریشو ته به موږ له جامې راکې که قریشو به له جامې ورنکړې نو بیا به د بیت الله نه بربنډ طواف کو هلکه وی موږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کو د بنده په جامه کې طواف نه کوو چې دا کمیس او پرتوب دی دا خدای جامه دا سرمن ده دا به بربنډ لګي او د بیت الله نه ګیر چاپېره طوافونه به یې کول او که اودسماتي له به تلل دوه ملګري بلکل حیا ختمه وه نو د دې ځای نه به تلل اودسماتي له هغه بانډې او مهرې او شولګرې ته نو جامې به یې وویستې جامې به یې نه وې کمیسونه او پرتوګونه نو لنګونه به یې وای اکثر د پرتوب په ځای به یې لنګ و او د کمیس په ځای به یې د ځان نه څادر ته وکړو نو اکثر به بربنډ روان و په دې یو طرف به یې څادر اچولی او باقي به ټول بربنډ و دی ژوند و چې یو انسان د بیت الله طواف په بربنډتوب کوي اندازه ولګوئ چې دی به نور څومره حیاده کړي دومره بېحایي پکې عام وه ښځې به بلکل سرتور سر ګرځېدې د ښځو مټې او لاسونه او خېټې به ښکاره لکه اوس که تاسو ګورئ نو اوس هم دا رواج ورو چلیږي ورو دا رواج دا بربنډتوب عام شو دا جاهلیت دی د حضور پاک مبارک رڼا چې څومره قیامت نږدې کېږي نو د هغه د هدایت اثرات ورو کمیږي او د کفر او د جاهلیت هغه رسمونه هغه بیا پیدا کېږي د زما ورو بربنډ طوافونه د بیت الله او دسماتي له به تلل بربنډ به تلل او تر دې حده پورې بدعملي دونه عامه وه چې د زنا دپاره به خلکو په کورونو جنډې لګولې وې ابه نښې وې چې که د چا بدعملۍ ته ضرورت راځي او شوق راځي نو دې کور ته دې ورځي دې کې به د هغه خپل خواهش پوره کړي چې دومره د جاهلیت زور شي او بدعملي دومره عامه شي چې خلک د بدعملۍ دپاره په کوټو په کورونو جنډې ولګوي اندازه ولګوي چې څونه بې حیایي به او چې بیا به ګڼ کسان دا شرم به پکې نو دا حیا به نه وه ګڼ کسان به ورل په یو کور باندې او هغوی به هغه خپله ګناه وکړه په هغه کور کې دننه چې ګناه به په کور کې دننه وکړه او د هغه ښځې به کله ماشوم پیدا شو د هغې به بیا مختلفې طریقې وې بخاري شریف کې راځي مختلفې طریقې به وي دا د بی بي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها واقعه دا خپله بیان کړي ګڼ خلک به ورغلل په یو ښځه او په یو وخت کې به ګڼو خلکو خپله ګناه وکړه د هغه ښځې چې به کله ماشومه شو نو بیا به یې هغه ټول سړي راوغوښتل بیا کېنو او ورته به یې وی تاسو ته خپله پته معلومه ده که نه ما سره م ګناه کړې ده او مونږ معلومه ده نو بس د ښځې چې به په چا ګوته کېښو دا به د ماشوم پلار و په یو به یې ګوته کېښو دا ماشوم ستا نه دی ښه د دې ماشوم جامه د دې ماشوم ډوډۍ
او د دې خرچه او زما خرچه دا به پټی هغه به انکار نه شو کولی دا به د دوی رواج او قانون به بچې به د هغه نه شو د هغه زوی به شو او کله به یې داسې وکړل چې هغه زمانه کې به یو قسم خلک علم قیافه به وه د دې لاسونو او د خپو د دې نښو نه به معلومات کول هغه عارف به یې راوغوښته هغه کس هغه ته به یې هم راوغوښته او دا زناکار سړي به یې هم راوغوښتل وی دې ماشوم ته مه ګوره او دې زناکارو ته مه ګوره چې دا ماشوم د چا نه دی نو هغه به د لاسونو او خپو دا نښې وکتې او د مخ د ماشوم هم او د هغه زناکارو نو په یو به یې ګوته کېښوده دا د ده نه دی بسه به د هغه بچی دومره د زنا او د بدعملۍ زور شو او دومره بې غیرتي به په دغه خلکو کې د جاهلیت خلکو کې چې دوی به پخپله یو سړي نسب به حرام او کمزورې نسب والو قسم دې چې دا بیان کوم ما له پې حیا راځي ما له حیا راځي خو دا حدیثو ثابت دي او د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د خولې خبره او د جاهلیت بیان دی نو ځکه یې درته وایم د هغې زمانې نو عایشه بیبي فرمایي وایي چې د چا نسب به خراب او څوک به بیکار او پروت نسب والم نو ښځه به چې تا یو د کلي چې کم خان به یا د کلي د اوچت نسب خاوند و نو هغه له به یې ښځه ولېږل چې ته ورسره بدعملي وکړه او زمونږ په نسب کې د هغې لوی سړي بچې پیدا شي حیران به شي سره لکه دې زمانه کې خلک څاروو سره دا چل کوي څاروي د ښه نسل دپاره لیږي غوا او میښې او ګړې او چیلې د ښه نسل پیدا کولو دپاره یو خوا بل خوا لیږي قسم دې دغه جاهلیت زمانه کې به خلکو خپلې ښځې د ښه بچي د پیدا کېدو دپاره د اوچتو نسبونو سره ولېږلي دا څومره جاهلیت او دې نه چې لږ ور مخکې شي نو خلکو ډېرو خلکو د خپلو سکه خویندو سره نکاحګانې کړې وي خپلې خویندې د ډېرو خلکو په نکاح کې وي او دا نور خو پرېږده ترور پرېږده او چاچي پرېږده او خورزه پرېږده خپلې سکه خویندې د ډېرو خلکو په نکاح کې وي او چې دین هم لږ ور مخکې شي نو سړي به غوږونه نیسي چې خدای دا کم خلک و ډېر خلک پکې ده چې خپلې سکه میندو سره یې نکاحونه کړي دومره جهالت دا ولې جهالت زیات شو چې تیاره څومره زیات دی او بله پکې بلکې د بله په قدر سړی پوهېږي که دروازې بله بلي نو څوک د بله په قدر نه پوهېږي او که تیاره وي خو داسې مازدیګري وي نو بیا هم د بله په قدر څوک نه پوهېږي خو چې دا ښه پوره شومه دم شي او ښه پوره تیاري شي او ته پکې بله بلکې رڼا شي نو خلکو ته د بله قدر معلوم شي چې خو دومره رڼا تیارې ختمه کړه نو دا د کفر او د ګمراهۍ تیاره دومره عامه وه چې هغې کې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس په شکل کې یو نور او یو سپومۍ راښکاره کړه چې قدر معلوم شي پته ولګي چې د دې پیغمبر مبارک د برکت نه خدای پاک څومره لویه تیاره د ګمراهۍ ختمه کړې دا خو د مارونو د دې خلکو بې حیایي وه او عقیده څه وه شرک به یې کو شرک د خدای نه ما سوا نورو څیزونو ته به یې سجدې لګولې کاڼو ته بوتان به یې جوړ کړي د بیت الله نه ګیر چاپېره 360 بوتان هلکه 360 ولې دا مطاف چې ورته خلک وایي او نن سبا پکې خلک طواف کوي دا د 360 بوتانو نه ډک وي د کال ورځې 360 دي د هرې ورځې جدا خدای دی دا یو د دې ورځې خدای دی نن په دې ورځ کې چې څومره کارونه کېږي که چازوې پیدا کېږي او څوک مري او څوک ناجوړه کېږي او څوک جوړ کېږي او څوک ګټه کوي او څوک تاوان کوي دا هر څه دا یو خدای کوي دا د کار سبا چې څه کېږي دا بل خدای هغه کوي بل ورځ چې څه کېږي دا بل خدای کوي بل ورځ چې څه کېږي دا بل خدای کوي د کال 360 ورځې او 360 بوتان خدایان د دې چې کوم قوم کاڼو ته سجدې لګوي اندازه ولګه دا شیطان دوی ته خوښ کړي و شیطان د دوی په زړه کې اچوي دا کاڼې د دوی څوک په دې هم تاسو پوهېږئ دا بوتان دا د دوی د مشرانو ډیزاینونه تصویرونه په کلي کې چې به کوم نیک سړی تېر شوی و نو د هغه بوت پې یې جوړ کړ
په کلي کې چې کوم عالم به جوړ شوی و د هغه بت پې جوړ کړ، پیغمبر به و د هغه بت پې جوړ کړ، د پیغمبر د زوی بت پې جوړ کړ، د پیغمبر د ښځې بت پې جوړ کړ، د پیغمبر د مور بت پې جوړ کړ، دا به جوړ او څه به وي. ګوره دا سوچ دی. اوس هم زمونږ د ډېرو خلکو دغسې ورنږدې سوچ شته، هغه سوچ نشته خو ورنږدې شته، د په هغې هم تاسو پوه یو. هغه څه دا د دې سوچ و، هغوی به وی چې موږ دې بت ته سجده کوو، نو دا بت چې د چا ډانچه ده هغه موږ نه خبرېږي. او څوک دی؟ د خدای نیازبین دی جي، هغه عالم تېر شوی دی، بزرګ تېر شوی دی، پیغمبر تېر شوی دی، د پیغمبر زوی تېر شوی دی. نو چې دلته میرام را وکړل الله نه خبر کړل د قیامت په ورځ به هغه د خدای په دربار کې زموږ سپارش کوي. ما نعبدهم، قرآن کې الله وایي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، موږ د دې بوتانو عبادت دی لکو چې دا د چا ډانچیر چې د قیامت پر ورځ هغه خلک زموږ د خدای په دربار کې سپارش وکړي او خدای ته نږدې کړي. اوس هم ډېر خلک زموږ دا وطن ګزاره کوي. تاسو لاړ شئ د پنجاب ته چې پته درته ولګي زیارتونه له دقې دپاره دي چې دا نیک سړی او د خدای نیازبین دی، او راشه به دنه زیم غواړه زی به هم دې درکوي، او بیماری نه جوړول به هم دې کوي، او بیماري به هم دې ختموي، او پیسه به هم دې درکوي، او عزت به هم دې درکوي. دقه شی شو. قسم په خدای ما په خپله لیدلي په لاهور کې خلک ورته دا گنجبخش وی علي هجویری رحمت الله علیه دا ډېر نیک سړی تېر شوی دی او بزرګ تېر شو. نیک سړی او بزرګ و د هغه په تعلیماتو عمل وکړه. نیک سړی او بزرګ و د هغه نیکي او بزرګي هغه سره لاړه. نیک سړی او بزرګ و که د هغه په نقش قدم ته لاړې نو دا ستا فایده شوه. قسم دې ما په دې خپلو سترګو جومات کې په دې منبر درته ناست یم چې ما په خپل یو سړي ولیده، قبلې ته یې شا کړه او په ځمکه باندې دغه داتا صاحب ته یعنی علي هجویري صاحب ته مخامخ سجده ولګوله. څه جهالت دی د دې خلکو. دا تندی بې د الله نه بل چاته به نه لګي، دا به چاته لګېږي؟ الله ته. نو چې دا دې عقیده ده چې دا سجده په دې خیال لګوم چې دا قبر والا ما نه خبرېږي، او دا سجده په دې خیال لګوم چې دې زما د خیر او د شر مالک دی، ما د خیر راکولی شي، ما نه شر ختمولی شي، دې ته شرک وایي. او رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. که هر قسمه ګناه دې کړې او لاړې مړ شوې نو قانون په خپل ځای دی، خو که خدای در باندې رحم کوي درته به وبخي. قانون په خپل ځای دی، خو که د قانون نه بالاتر الله رحم کوي درته به وبخي، هره ګناه به درته وبخي. خو شرک که ته سړی مشرک مړ شو باس دې کې د خدای رحم نشته، دی به لازما همیشه په دوزخ او په جهنم کې پروت دی. چې خدای نه بخي. ټول خلق په دا ګناه کې مبتلا دي نن سبا، او هیلې باندې ورته جوړي. دا هیلې باندې خو د مکیندوارو سره وي. وسه دا ورنږدې شه د هندوستان ته، هغې کې بوتانو ته رام نام کي دا هیلې باندې دلیل هغوی سره شته، بې دلیل هغه هم نه دي لګیا. همدقه وایي چې دا بوت د چا دی؟ دا د فلانکي دی، ګوتم بت دی. ګوتم بت خو ډېر لوی سړی و جي، او ډېر نیک سړی و، او د خدای ډېر مقرب انسان و. نو چې دې بت ته سجده کوم هغه ګوتم بت ما نه خبرېږي، هغه به زما په دربار کې سفارش د الله نه کوي. دا بت ته ډېر نیک سړي تېر شوی دی جي. هغه نیک سړی څوک و؟ دا د هغه زوی بت دی، هغه د خپل زوی سفارش نه کوي، ما به هم کوي. منځونه نشته، روجې نشته، هېڅ هم نشته. زه تللی وم یو کال لاهور ته، دغه د ربیع الاول میاشت وه، یو ګاډي والا سره ډرایور سره پل ناست وم. ما لا خیال نو چې هغه هلته کې ځای په ځای صاحبه په دوکانونو نو په بلډینګونو نو صاحبه په څه ورته ویلې کېږي په بازارونو کې دا چراغان، دا بلفونه او پلقا پلوکو، ټوله شپه ښځې نر داسې نیم عریان بربړ په دې سړکونو ګرځي. دا جلسې دي او جلوسونه دي او لوډ سپیکرې دي او نعتونه دي او غوبل دی. هغه ډرایور چې رو که نه هغه ځان سره پنجابیه کې لګي او سره علاقه و. ما خیال نو شپه زموږ یو بل ځای کې وه، نو ما هغه تپوس وکړه هغه ډرایور نه، مې دا څه چل دی؟ آپ کو پتہ نہیں؟ داسې تعجب یې وکړو. میں کیا عید میلاد النبی الگ گیا نے نماز پڑھ لیا؟ نہیں نماز پڑھیں گے، کوئی بات نہیں، مندا نہیں خبر نہ ولیہ.
استنجا دې نه ده کړې چارهدام دې نه ده کړې مونږ نه خبر بسې په دې خوشحالېږئ چې ما بلکونه ولګول په دې به دې خدای بخي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول قرآن وایي زه نه وایم چې د خدای او د رسول تابعداري وکړه هله به بخلی کېږي قسم په خدای که ته د ورځې 50 کروړه کله ته ووایې چې د پیغمبر علیه السلام امتي او زما په پیغمبر علیه السلام سره ډېره زیاته مینه ده او په کورونو کې د دنیا چراغان کې او مونځ نه کې روژه نه نیسئ د پیغمبر تابعداري نه کې نشته بخل باله کېږي چې د پیغمبر اتباع وکړي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله واليوم الآخر الله وی ما درې نمونه درلېږئ د پیغمبر علیه السلام په شکل حضور پاک په خپله سجدې لګوي الله ته دومره اوږدې سجدې لګوي چې خپې مبارکې به وپړسېد حتی تورمت قدماه دومره اوږدې سجدې لګوي بیبي عایشه صدیقه ټول روجې نیسي او دغه نیکانې بیبیانې چې زموږ ایمان دی او یقین هم دی د حضور پاک په خبره چې دا د پیغمبر د جنت بیبیانې دي حضرت ابوبکر صدیق ته وګوره حضرت عمر فاروق ته وګوره حضرت عثمان ته وګوره حضرت علي مرتضی ته وګوره او حضرت حسن او حسین ته وګوره په عبادتونو ځان له دا خبره چې کونډې سلولي او صدقې به ورکولې هغه خو اسانه خبره وه چې د پیغمبر ملګري یاسې مونږ خدای بخي هسې د جنت زیری شوی اصل چیز عبادت او تابعداري پر یې نشته دا په صرف چراغان کار نه کوي چې صرف چراغان مفهوم او صرف په جلسه او په جلوس کار نه کوي جلسه او جلوس مې په مونږ نه کوه دا جلسه د سیرت دې لپاره وکړه چې خلکو ته د پیغمبر عقیده وښیي چې خلک د پیغمبر عقیدې پسې روان شي د ربیع الاول جلسه دې لپاره وکړه چې خلکو ته د پیغمبر اخلاق وښیم چې خلک د پیغمبر په شان ښکلي اخلاق پیدا کړي د ربیع الاول جلسه دې لپاره وکړه چې خلکو ته د حضور پاک مبارک تاریخ وښیم چې ما خپل پیغمبر او خپل مشر هیر نشي او د هغه سیرت او کردار خلکو ته وښیم چې هغه کردار خلک خپل کړي دا نه چې ما چغې روړې ووالې او ما لوډسپیکرې مو چلولې او ما نارې مو ووالې او ما نعتونه مو او مونځ نشته او روژې نشته او ناولې به ګرځم او ما به خدای بخي ولې زما د پیغمبر علیه السلام سره عشق دی عشق دې ته نه وایي عشق دې ته وایي چې د معشوق خبرې له به وزن ورکړي مجازي عشق بری د پی او مجنون هغه د لیلا او د مجنون قصه وه مجنون راغی نو د لیلا د کور مخې ته هغه بیابان کې دیرې ونیوله چې زه چې نور څه نه کېږي نو د لیلا د در او دیوار ته خو به ګورم که په دې دیوال خو مې نظر پرېوځي که نه نه لیلا ته چا وچا لیوني خو راغلی دی او هغه مخامخ ځنګل کې درته ناست دی او خدایا ډوډۍ موډۍ ویسم نشته وږې تږې ناست دی نو د هغې پې رحم راغی نو هغه نوکر یې له یو جام پی ورکړله خادم له وی دا وله یوسه دا جام پی وله روزانه وړه او چې مجنون ته د لیلا د کور پی میلو شو بیا جامو کې کوم ځای دی دا پی ما ته لیلا را لېږلي دي او لیلا را لېږلي دي دا اوس که خو چې دې خواران نه شي پی غریب یو شپه یو ورځ وسکل بله ورځ چېرته یو مجازي مجنون پکې پیښ شو چې خبره خو د پیو ده هغه راغې غوره خغونې و دې خوا کېناسته وی دا شقې ما بشیرجان بشیرجان په مونږ رښتوني حقیقي عاشق دی دا خدای دې خوشحاله کړي هغه دې خوا ته ځای ونیوه او دا شقې ما هغه پی به نوکر چې وړل هغه مجازي ورته لار کې ناست و نو چې ورخته څوک نږدې وي خو باغ وادي نو هغه اغسته هغه غریب دقسې هغه اصلي مجنون پاتې شو ته یې بدله زه عاشق یم عاشق ډلی لکه دې زمانې د عاشقان مجازي لیلا چې څو ورځې پی ولېږل هغه نوکر ته وایي چل وکتل وی دونه موده د مجنون دا پی وڅښل اوس یې ګورو چې واقعي حقیقي مینه شته او که مینه نشته وی دا جام نن د پیو موړه دا یو سا او دا پی چې وڅښل د مجنون ته وایي چې لیلا وینه پکار ده دا جام له ډک راکړه خو زه پته ولې چې پیو له لاس یې وکړه ما سره مینه هم شته چې که مجازي چا چې پی څښلي و ټولو ما جام یې ولې یوړه ورته وی دا څه دي جام وی لیلا راکړې دي مینه غواړي وی پی راوړه پی راوړه
وینه غواړي ملل شاه وینه غواړي پې راوړه تګې اوږې ما نه دې پې جوړ نه یې درکړ وینه غواړي شاته یې ګوته ونیوله وینې والا هغه لیونې شاته ناست دی زه پیو والی یم پیو مجنون راوباسه هغې غریب خو یو ورځ دو پیس کړي باقي خو ده والي یا غلی جام یونه وی دی لا وینه غواړي وینه غواړي بیا بس زر یې چاکوره وویستنې راوویستله په دا مخ کې ومنډله د دې مخ دا به یې خوښوي نو راویستلې یاره د دې لاس تا به یې خوښوي نو یو اندام کې به یې شی منډه او د هغې نه به یې وینه رایستله د دې اندام به یې نیک و د دې به جام یې ورډک کړ هله شا به زر وله وړه دې ته حقیقي مجنون وایي پیو والا نه نو چې دا صرف په دې میاشت کې چغې روړي ووایي که نه او خلک په د ځان ښکاره کړي ریاکاري وکړي چې زه خو عاشق یم او نور میاشت کې مونځ نشته روژه نشته صدقه نشته دین پسې خبرې کوي کور کې دننه ښځې بربندې ګرځي او ټوله ورځ په انټرنیټ باندې او په موبایل باندې پردو ښځو تصویرونو فلمونه ګوري رښتیا وایه دا د پیغمبر تابعدار دی تاسې وایه دا دوکې وایي دا هغه پیو والا مجنون دا حقیقي مجنون نه دی حقیقي خو به د پیغمبر تابعداري به کوي دې دپاره الله پیغمبر را لېږلی دی دې دپاره را لېږلی دی چې هغه دین په نورو دینونو غالب کي او ما درته وي د دین غلبه څه ده چې زه او ته سر د واله خپو پورې سر نه واله تر خپو پورې په دین کې ډوب شو د هندوانو رسم به نه کوو د عیسایانو رسم به نه کوو د یهودیانو رسم به نه کوو سر نه خپو پورې به مونږ په اسلام کې دننه کېږو دا د دین غلبه ده د دین غلبه په دې نه کېږي چې کتابونه ولیکم د دین غلبه په دې نه کېږي چې زه د خلکو پسې تقریر وکړم او عمل دې پرې نه کوم او نه پرې تاسو عمل کوئ غلبه به په عمل نه دی د زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې یا په بله میاشت کې سیرت بیانول یا د هغه تاریخ بیانول یا د هغه کردار بیانول یا د حضور پاک عقیده بیانول دا عبادت دی بیانول هم عبادت دی اورېدل هم عبادت دی چې زمونږ د خپل ښکلي پیغمبر د تاریخ نه خبر شو د هغه د عقیدې نه خبر شو د هغه د سیرت نه خبر شو د هغه د اعمالو نه خبر شو خو مقصد یې څه دی دا نه چې پلان کې مولاره خشته تقریر وکړو او بشیر جان پکې ډېر خشته ښکلي نعتونه ویو ډېر مزېدارې وي نه 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 چې دې نعت سره ستا د پیغمبر عقیدې ته او د هغه عمل ته شوق پیدا شي او دې تقریر سره ستا د پیغمبر مبارک کردار ته شوق پیدا شي او په هغې باندې عمل وکړي حضور پاک مبارک دغه د دې خلکو عقیدې وي د دغه مشرکان نن دغه تقریبا زموږ دا وطن ګزاره کوي څوک دا زیارت ته خدای وایي که په خدای ورته نه وایي خو هغه عمل ورسره کوي چې کوم خدای سره پکار دی بچي به موږ د چا نه غواړو زه رښتیا راته وایم او چې کله ناجوړه شو نو موږ به شفا د چا نه غواړو او که پیغمبر علیه السلام بیمار شوی دی نو شفا وکتل چې میوې ولا راځي د جمي په اوړي کې او د اوړي په جمي کې نو زکریا علیه السلام بوډا دی بچی نشته دی نو څه وایي الله ته او مریم دا میوې د کوم ځای نه راځي دا د خدای د طرف نه دا مالا د الله د طرف نه راځي ان الله يرزق من يشاء بغیر هنالک دعا زکریا ربه چې دی وکتل چې او الله ته خو د جمې میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمې کې ورکې نو ته خو به ماله بې موسمه بچې هم راکې هنالک دعا زکریا ربه نو زکریا علیه السلام هلته چاته سوال کوي الله ته خدای مالم بچې راکې نو خدای والا بچې ورکې حضرت ابراهیم علیه السلام چاته سوال کوي رب هب لی هلته زکریا علیه السلام ابراهیم علیه السلام او نور پیغمبران چاته سوال کوي الله ته سوال کوي رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء الله ته به غواړې رب هب لی من لدنک ذریة طیبة خدایه مال یو پاک روحاني او خشته بچې راکې انک سمیع الدعاء خدای دعا اورېدونکی دی ډېر زر اورېدونکی او قبلونکی او دعا قبلونکی د دعا قبلونکی او زما د اواز اورېدونکی دی او چې کله په حضرت ایوب علیه السلام بیماري راله نو رښتیا ووایه د بیمارۍ دپاره یې سوال چاته کړی دی الله ته
الله ته درخواست کوي، خدای ته درخواست کوي. او چې کله حضرت آدم علیه السلام هغه جنت ته خدای دنیا ته راولېږو نو چا ته درخواست کوي؟ وایه لکه چا ته کوي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تا پیغمبران دي، نیازبین پیغمبر دی. ټول نیکان اولیاء او صالحان یو ځای کا، د ټولې دنیا نیکان صالحان یو ځای کا. قسم دی که د پیغمبر مرتبې ته رسېږي. پیغمبر لوی مرتبه ده. او پیغمبران چاته سوال کوي؟ الله ته کوي. وان یمسسک الله بضر، قرآن وی زه نه ویم، فلا کاشف له الا هو. که تکلیف درته ورسېد دا تکلیف ختمونکی څوک دی؟ الله. وان یردک بخیر فلا راد لفضله. او که الله راته خیر رسول غواړي دا خیر څوک بندولی نشي. عقیده به دا ټیټ عقیده وساته ګوره. تو معمولي دی په عقیده کې کجلی راغی چې نه دا بیماري خو ما نه دا پلان کې هم درکولی شي او دا تکلیف خو ما نه پلان کې هم درکولی شي. لاړه عقیده د شرک. اسباب جدا خبره، ډاکټر به در علاج کوي خو ډاکټر د نه بیماري لرکولی نشي، به د نه څوک لرکوي؟ الله. عالم به راته دعا کوي، ساخت به هم کوي، تعویذ به هم درته کوي، خو دا به نه وایي چې دی ملا جوړ کړم او دی عالم جوړ کړم او دی پیر صاحب جوړ کړم. جوړونکي به څوک یادوي؟ الله به یادوي. دا به زموږ ستا عقیده وي. خدای نه به بچی غواړې، خدای نه به بیماري جوړېدل غواړې، خدای نه به شفا غواړې، الله ته به خوله وازې. او چې څومره دې حاجتونه دي نو په حاجاتو کې به پروردګار ته خوله وازې، بل چا ته به خوله نه وازې. دا به عقیده وي. هغې ظالمانو دا شرکي عقیده وه، صرف بوتانې کې. او بیا د خره بچو ته ګوره، هندوان د خره بچي. خر په حیواناتو کې قمقل حیوان دی. خر قمقل ته په دې لاره کې نه ګورې، په دې سړک د پاسه به ولاړي، ګاډی به پرې نیغ راشي او دی به ورته په دې سترګه داسې په شاته لږه غوندې راتاو شي، په دې یو سترګه به ورته داسې په شا ګوري. دې ګاډي ته وایي چې ته خو رانږدې شه چې برغې لتې در کوم او که نه در کوم. چې ګاډی پرې راشي نه خر یو نه لتی. خر قمقل شی دی په ټولو حیواناتو کې. ټول وخت به دا خلک کارو کې کنه نو دومره ستړي چې ققق کوي ققق کوي د تلو نه. او چې لږ دې پرېښود اسم ولا نه ورکوي، لږ دې پرېښود یو څو لتې وایي او لس شل ټیلونه واچي بیا جم دی. او په ډېرانونو لګي څونه کار کوي او په ډېرانونو لګي ډېران نه خوراک کوي. نو دا قمقل قوم چې سړی د الله نه ما سوا بل چا ته سر لګي دا بېوقوف دی، دا د خر نه زیات دی. چې سړی د الله په صفاتو خاصو کې بنده الله سره یو ځای کوي او شریکوي، دا قمقل خر دی. دا روغ نه دی، دا ناجوړه دی. نو بیا به دې خرسوي دی به وی دا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام عقیده ده چې دا مونږ یې کوو. ګوره دلیل خدای له مضبوط پیدا کوي. دا د هغه عقیده ده. الله څه وایي؟ ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا. ابراهیم نه یهودي و، ما کان من المشرکین، نه مشرک و، یو مخیدی مسلمان. حنیف معنا زه یو مخیدی یو پړیقه دو پړیقه نو. او دا به دی ابراهیم علیه السلام ته نسبت کوو. دا شرکی دا ابراهیم او اسماعیل علیه السلام بوتان یې ودرولي په بیت الله کې در او 360 بوتان د بیت الله نه ګیر چاپېره. نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه راغی مکه مکرمه فتح شوه نو چوکۍ راواغېسته، یو ډکې وسله، یو بوت له به یې ټس ورکاو او پرېوتېده به، بل بوت له به یې ټس ورکاو او پرېوتېده به، بل بوت له به یې ټس ورکاو پرېوتېده به. ټول بوتان لاړل، ختم شو او اعلان یې وکړو. څه اعلان یې وکړو؟ چې څه شی دی؟ جاء الحق وزهق الباطل. باطل لا ختم شو، حق راغی. ان الباطل کان زهوقا. نو د حضور پاک ټول جون چې مقابلې شوي دي، که د بدر دی، که د احد دی، که د خندق دی، او که هجرتونه دی، او که وطن یې پرېښی دی، او که غاښ مبارک یې شهیدان شوي دي، او که د طایف سفر یې کړی دی، قسم په خدای چې دی د شرک د مقابلې دپاره کړی دی. قسم مې راته وخوړ چې شرک ختم شي. د مکې مشرکانو خو یې مونږ سره جوړه وکړه. مونږ دله چې کومه جینۍ دې خوښي دالې درکوو، مونږ دله چې څومره پیسې خوښي دلې درکوو، مونږ دله د خپل علاقې بادشاه مقرر کوو، خو زمونږ د دې خدایانو بد مو دغه ناست دی ابو جهل، او د مکې سرداران ناست دي، او ابو طالب ناست دی. او ابو طالب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم دی کړی دي، کله ورته پاتې ابو طالب راوغوښته، ایرواله راشه
دا خلک ټول سرداران راغلي دي جوړه کړو مذاکرات چې ورته جوړه کړو څنګه جوړه کړي جوړه دا کوي چې تا خپل اوسه پورې تا ته وي چې خپل دین به دې نه استعمالوې په خپل دین به عمل نه کوې اوس دې دا ته اجازت دی خپل دین دې چلوی اسلام بالکل اجازت دی او دویمه دله ښځه هم درکړي چې کومه دې خوښه دی وي دا خو د قوم خاوند دی او ښکلی هلک دی چې کومه دین یې خوښي دله درکوي او که د مکې مشري غواړي هم دله درکوي او مال هم دله درکوي خو یو شرط پته دی کاکاجي څه شرط دی وی شرط دا دی چې د دې د خدایانو بد به نه د شرک رد به نه کړي د دې د خدایانو بد به نه او ګرانه نور زه تنګ شوی یم د دې ټول قوم مقابله ډېره زیاته ګرانه ده ټول قوم مخالف دی د حضور پاک مبارک کې دا خبرې واورېدې که نه نو سترګو کې اوښکې وبهېدې چې دا زما تره خو زما په شا ولاړو ابو طالب خو ډېر لوی حیثیت و د دې د وجې نه خو زه لږ محفوظ وم لکه چې تره م رانه جوړ بېزاره کېږي نو څه وایي وایي کاکاجي دا مشران دې ټول وور دې له نه یم راغلی چې ما له دې خلک ښځې راکړي نه دي پکار مال مې هم نه دی پکار بادشاهي مې هم نه دی پکار دا خو لا ښځه او مال او بادشاهي ده زما دې په هغه ذات قسم چې دنیا ته پیغمبر را لېږلی که په دې یو لاس کې راته نور کېږي او په دې بله کې راته سپومې کېږي خو چې الله راته کوم دین ویلی دی به خامخا بیانوم دویمه خبره پکې نشته او کاکاجي خیر دی ته مه خفه کېږه که ته تنګ یې او د دې قوم مقابله ته وې د نشم کولی او تا ته تکلیف وي نو خیر تا نه نه خفه کېږه ما پروا نشته دی سترګو کې اوښکې وګوره دی روان شو ابي طالب ول اواز وکړ واره دلته راشه ستا څه خیال چې زه به تا یوازې پرېږدم د ده له دې یو دین دی زما او د دوی تا یوازې نه پرېږدم د دې ټولو لاس خلاص دې څه دې خوښوي کوه ځه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل څه دپاره شوي دي د دغه شرکي عقیدې د رد دپاره چې هر څه د الله په اختیار کې دی د بل چا اختیار کې نشته دا نور ټول د اسبابو په درجه کې زوی خدای ورکوي بیماري خدای راولي بیماري خدای جوړوي جون خدای ورکوي روغ صحت خدای ورکوي مال خدای ورکوي عزت ته خدای په لاس کې دی دا ښکلې عقیده نبي علیه السلام خوراک لپا ټوله دنیا باندې الحمدلله بل یو جهالت پکې بل څوک جواري به کړو خو به خلک جواری کوي د جواری ګورې ته مختلف قسمونه دي خلک یې کوي نو دا جواری به کوله او د جواری به څه طریقه کوله په بیت الله کې دنه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتانې جوړ کړو نو هغه بوتانو کې د هغوی غشي ورکړي یو لاس کې هم غشي او بل کې هم غشي په دې غشو به دوی جواري کوله د هغه غشو هغه اوسپنې به نه وې تش ډکې به لکه خلقو ته دا شو کوله چې دا د ابراهیم او د اسماعیل دا جواري د هغوی یو طریقه ده علیهم السلام چې ته په سفر به څوک تلل که نه د منجور هم پکې مزې وي اوس هم د زیارتونو د منجوریانو مزې دي د منجور هم پکې مزې وي نو دی چې په سفر به تلل نو رابلل نو منجور ته به وې ته زما پال وګوره چې زما را سفر د کامیابۍ دی او که دا د ناکامتیا دی لاړ شم او که نه نو منجور به صاحب هغه خپله بټوره وویستله غشي به پکې و بیا وړقول چې بیا وړقول یو به یې ترې وویسته نو په هغې به یې لیکلي و نعم او دا کار کوه دا کار دې کېږي او چې هغه غشي به راووت چې په هغې به یې لیکلي و لا وی دې کې تاوان دی دا سفر مه کوه پیسې به دې منجور واغېستې هلکه دا ښځه کومه چې دا ښځه به ښي او که دا به راله بدی نو اقا منجور له به راغله به پیسې ورکړې نو هغه به له پال وکړه هلکه دا کار وکړم او که دا ونه کوم نو غشې بیا وړقو نو که به بې لیکلي چې امرني ربي خدای مې حکم کړی دی نو دا کار کوم او که چې نهاني ربي چې خدای مې منع کوي دا کار نه کوم داسې به یې وکړل لس کسه به یو ځای شي اوښ به یې په بیه واخېسته نو بیا به یې اوښ حلال کړ نو د هغې به یې ایسې د غوښې لکه څنګه چې قربانۍ کې خلک تقسیم کوي داسې ایسې به یې جوړه کړي نه لکه اوس خو مونږ ایسې برابر جوړې کړو هر یو ته خپل حق ورسېږي ایسې به یې جوړې کړې نو هغه منجور کاکا به یې راوسته هغه له به یې پیسې ورکړې چې په هغه پیسې به یې ورکړې نو هغه ته به یې پال وباسه نو هغه به غشي وړقول نو چې غشي به راووت په هغې به یې یو لیکلي نو دا چا په نوم راوباسم د فلانکي په نوم خو هغه شی راووته په هغې یو لیکلی دي وایي ستا یوی سره ته دا وړه هر حصه به پاوه نیم پاوه بله
بل به وړقاو د چا په نوم راوباسم د فلانکي په نوم چې د فلانکي په نوم به غشر او تارې به لس لیکلي وو ته پکې لس پیسې وړه ابل به راوویسته د پلانکي په نوم چې هغې باندې به صفر لیکلی وو ته څادر سنډه ستا په کیسه نه کېږي دا جواري ده چا به لس غوټې یوړې چا به دوه یوړې چا به یو یوړه چا به تش څادر وسنډه داسې به راوړل دا جواري او د منجوریانو خو سم دي دي تاسو په زیارتونو کې منجورانو ته وګوره څومره غټ غټ دي او څومره غټ غټ سټونه دي داسې سټونه غټېږي داسې غټېږي دا خلک ولا سیدونه څوک ولا ګډوړی څوک دلته کې دا خلک عقل نشته دي نو چاته عقل وایي دلته غریب ګوټ کوي مزدوري کوي چارې کوي چېرته په څلور پنځه میاشتې کال پس غریبه لږې لږې پیسې بچت کی خو چې داسې شپږ زره روپۍ بچت کی دلته یې ښځه څه چل وکړي ښځه یې وایي ای سړیه ستا د سر مې ده پیر بابا یا د کاکا صاحب تور چیلې منلې دي قره چې خدای جوړ کړی تور چیلې مې منلې ستا د سر هغه هم مړه کې خوشحاله شي شونډې یو خوا بل خوا ځي راځي او څه ټوله کوي چې ښځه خو د ما سره مینه کوي وګورئ زما د سر یې منلې ده داسې خوشحاله چې هغې غریب هم د شپې لاوڼ نه تېرېږي خوشحاله ښځې زما د سر چیلې منلې یاره ښځې نو نه زما خو ته ډېره او د ښځې نور پیر بابا ته سیل ته نه شوی هلته الله شوي دی چې د لار پسې چکر به میان کې دا لوبه ښځې خو صحبه خو د ان دونه تیز مه کوئ دی چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې یزید فکر تزول منه الجبال غربت وترېږي ښه نو تور چیلې راوړه نو غریب لاړ شي ټوس ښځې مې د ما د سر منلې دی په دې مستدي پوهې چې نظر به د الله په نوم کې ورې منښت به د چا په نوم کوو الله که د الله نه ما سوا د بل چا په نوم د منښت وکړه دا هم کفر دی منښت خو عبادت دی عبادت به الله لکې غیر الله دی به نه کوي خدای په نوم به ثواب پیر بابا تم بخلی شي کاکا صاحب تم بخلی شي بل تم بخلی شي بل تم خو منښت به د چا په نوم کوو د الله فریب د الله په نو دې لاسې په میلو ګرځي غریب کې ته تور چیلې را پیدا نو چې تور چیلې را پیدا کړي نو بس هغه پیر بابا له لاړ شي کاکا صاحب له لس پنځلس ماشومان هم سې په اوږه سواره کړي او سې د ګوتې نه نیولي او زه د یخنۍ موسم خو بیا هم نه خو ګرمۍ کې خولې پې بیږي نو پیر بابا له لاړ شي نو چې هلته لاړ شي نو هغه چیلې ته یې منجور وایي دا هغه خو د هغه شو چیلې د هغه شو او هلته څه بنګني منګني وایي او مالګي والګي ځان سره راوړي د هغه ځای نه بیا دلته په کوڅو کې ته وایې د حج نه راغلی مالګي ویشي پیر بابا مالګه مې راوړه د کاکا صاحب مالګه مې راوړه ته یې مدینې منورې کجوري او د زمزم اوبه دي قمقل خلک کاکا صاحب شو پیر بابا دا نیکان خلک تیر شوي دي دا صالحین خلک تیر شوي دي دا اولیا تیر شوي دا بزرګان دي دا هغوی لږ کتاب کې عقیده وګوره هغسې وکړه هغوی کې دا دومره لوی شخصیت ګټلی دی پسې ګټلی دی د خدای او د رسول په تابعدارۍ ګټلی ډېره دې ورسره مینه ده او ډېر نیکان دي او بزرګان دي 2 رکعته نفل وکړه سبا به توبه دلته یو چیلې حلال کا تور دی او که سپین دی او که شین دی دلته حلال کا او ثواب یې کاکا صاحب توبه ثواب یې پیر بابا توبه دی کې فایده منجور له چیلې ورکړه نو پیر بابا پیسو او منجور له ورنه کړه پیر بابا پیسو منجور چیلې واغسته خوشحاله شو ځه او دې ته نه وام ظالمان هم دې ته نه ګوري کوټې غوندې 2-3 مالګې ولا ورکې ځه د مدینې منورې کجوره پورته وړه امارونو دا به زمونږه د نبي دا جواره او دا قصې اوس هم دا په پېښور کې بعضې خلک دا پالونه مالونه ګوري څوک مرغو والا هلته نه دی یو ځل تلنده مریض تپوس مې کوو دی بالیسار سره تیز روانو یو سړي مې خپې ته لاس ور واچو ایله کار یې راغورځېده یو قدم مې تیز ودرېدم وی اورېږه چې وي قسمت ته لا ختم قسمت ته لا ختم چې مې اصل غوسه راله چې خدای دې بې خو به څوک به دې راغورځول یم خو چې ما ورته وکتله نو غاښونه د غریب ګډ وډو د ښي طرف غاښ ګس ته تللی او د ګس طرف ښي ته تللی او شکل یې همداسې بدنما غوندې و نسواري شانتې و خراب شکل یې ما ورته ویل ځان له قسمت سم کا نیکبخته زما قسمت مې الحمدلله ډېر ښه دی او مرغۍ ورته پرتې وي پال ته نه ګورم ما له پال ګورم دا قمقل خلک کېلته هغې کې څه داسې په هغه کاغذونو کې څه فارمولي لیکلي چې هغه پاک چاپېټ کېږي نو هغه مرغۍ راخوځي ټریننګ ورکړي لیپاپه به راکاږي نو هغه لیپاپه به وګوري تا ته به څه وایي ژوند دې که خیر یې ښه کېدو والا دی او کور کې څه پریشانۍ خو شته پریشانۍ چا په کور کې نشته او ګس طرف ته کور کې یو ببرسرې ښځه ده هغه خطرناکه ده
د چا کستان ته کور کې په برسرې ښځې نشته داسې فارمولې دي چې پار چا پیټ راځي او څه پریشانۍ دي خو که خیر حل به شي او مشکلات بیماری هم شته په کور کې نو چا کور کې بیماری نشته او تاسو کله څه موده مخکې مړی شوي نو کوم کور دی چې مړی پکې نه شوي دا فارمولې مارمولې جنګوي نو دې غریب نه پیسې وباسي څوک هلته بورډ لګولي او څه ګارنټي کې ساتھ نارینا اولاد ګارنټۍ سره نارینا اولاد او ګارنټۍ بیا نارینا اولاد د چا په لاس کې دی قرآن شریف کې الله وایي یهب لمن یشاء اناثا خدای چې وغواړي چاله لوڼه ورکوي ویهب لمن یشاء الذکور چاله زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله هلکان او جنکۍ دواړه ورکوي هلکان ډېر او جنکۍ کم جنکۍ زیاتې هلکان کم ویجعلو څنګه دی من یشاء عقیما او چانه شن پیدا کړي چې شن دې پیدا کړي چې د ډاکټر او د انجینر پلار بوله بچی ورنکړي دا د خدای قرآن درته وایم د ځان ورته نه وایم نو چې خدای فیصله د بچي نه ده کړې نو دا ګارنټۍ والا بچي درکولی شي لیکن خدای ته وګورئ عقل نه کار والی د مارو په خدای یقین ساتئ په الله یقین ساتئ دا شیطان دلته د اخوا دېخوا ګډوډ کوي نو ځنکدن کې دا سپېره به درته نیغ ناست دي ځنکدن په وخت کې به درته ناست دي او دا شبهې به ته را مخکې کوي هلته د عقیده تباه و برباد نه کړي نو دقه جوارح دا په جاهلیت په زمانه کې دا جوارح او بله ته بله ناشنا دومره خطرناک جاهلیت و چې لوڼه به یې جمدی خښول لور د چاړه کېږي لوڼه به یې جمدی خښول او قرآن شریف کې الله وایي فرشتو ته به یې د خدای لوڼه وي چې دا ملایکي فرشته د خدای لوڼه وي څومره الله باندې الزام لګو قرآن شریف کې الله فرمایي وی که د دوی لور پیدا شي نو دا مخې تک تور شي تک تور په خپله خو په لور دونه خفه کېږي او بیا راوالي په ځمکه کې خښۍ پې شرمېږي نو په خپله په لور د مخ تورېږي او پې شرمېږي او ما له لوڼه جوړه چې فرشتې د خدای لوڼه دا عقیده نو صیبه هغه څه چل به یې وکړو لور کې به یې وشوه نو به یې بوتله ځنګل ته به یې ورسوله نو د مخکې نه به یې له کوي کنیستې و نه به یې راواغېسته او په هغه کوي کې به یې وروغورځوله او خاورې به یې پس ورکړه دا سین کړي دي چې دی په سفر تللی دی او ډېره موده پسه سفر نه راغلی دی او د تلو نه پسې لور پیدا شوې ده او هغه لور یې د پنځو د شپږو د اوو کالو ده ګرځي او چې پته ورته لګېدلې چې و دا زما د لور ده نو ولې کنده کنستلې ده او بوتلې ده او پای کې ورغورځوي دا جهالت بربنډتوب غلا ډاکه جواري شرک کفر بربنډ طواف کول او دا څه ورته ویل کېږي لوڼه جمدی خښول دا شی دا تیاره د جهالت چې دومره سیوا شوه ډېره شوه د دې تیارې د ختمولو دپاره خدای پاک د هدایت نور او د هدایت خشته ښکلې د څوارلسمه سپومۍ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږي چې دنیا ته یې راولېږه سید نو الله پاک څه چل وکړه د دغه جاهلیت دا تیارې پې خدای پاک ختمې کړې باس اوس به څه نو غلا به هم نه کوي دا کب هم نه کوي منع شو د غل سزا یې وښوله السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما که کم غل سړي غلا وکړه یا ښځې غلا وکړه لاس به دې پرې کېږي د هغې خپل قانون د قانون مطابق زنا هم ختم با زنا ختم او که کم سړي یا ښځې زنا وکړه او بې واده دی الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة سل دوری به وله ورکړو او که واده کړی دی دا هلک او دا جینۍ او جینۍ کړې وي نو بیا به یې سنګسارو په کاڼو وړلو دا هم ټیک شوه او ډاکه به هم څوک نه کوي که یو سړي په چا ډاکه وغورځوله نو هغه مجرم هم لاړ مجرم شو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك جزاؤهم في الحياه ذلك نو الله فرمایي چې ډاکو دی دا هغه بیا دا سزا دغه څلور قسم دي دغه ډاکو د څلورو قسمونو څلور قسمه سزاګانې الله په دې قرآن شریف کې ذکر کوي ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
هغه به بیا لاس او خپه به ترې پرې کوي یو لاس ښی لاس او ګس خپه یا ګس لاس او ښی خپه او یا به یې وجل او یا به په دغه کې دا رسولی کې به یا به دا جیل کې چې د وطن نه به شړی دا دا حکم او جواری خو ډېر لوی جرم او ګناه ده میسر جواری اظلام من رجس من عمل الشیطان دا شیطانی عمل دی او دا گندگی دا نجاست دی غلاظت دی دې نه به ځان ساتي او د خور احترام شو نکاح کې بنا لی د مور احترام شو نکاح کې بنا لی د لور احترام شو قدر بکې رحمت دی لور قدر بکې عزت بکې احترام بکې لور سره